د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې ساعت خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. پاکستان وایي له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو مخه باید ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان استازي ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان بریدونه باید بند شي. د پاکستان استازي عمر صدیقي له امنیت شورا غوښتي چې ملګري ملتونه باید ډاډ ورکړي چې نور به له افغانستان څخه پر پاکستان برید نه کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د صدیقي له قوله لیکلي هغه کسان باید تعقیب شي چې له پولو هاخوا ترهګري سره مالي مرسته کوي، ملاتړ کوي او کوربتوبي کوي. تر دې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم ویلي و چې له افغانستان څخه پاکستان ته د کډوالو په نوم ترهګر دننه شوي دي. لومړي وزیر دغه راز زیاته کړې ده چې دغه ترهګرې ډلې غواړي پر پاکستان بریدونه وکړي. پاکستان له امنیت شورا دغه غوښتنه په داسې مهال کوي چې پاکستاني ملیشو له پرون راهیسې د کونړ په سرکاڼو او ناړۍ ولسوالیو راکټي بریدونه پیل کړي دي. پخوانی ولسمشر وایي وړاندې تر دې چې نوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي اړینه ده افغانان په خپل منځ کې د هیواد راتلونکي پر سر خبرو ته کیني. ښاغلي حامد کرزي په خپله یوې تازه مرکه کې ویلي چې د یو د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په رسمي ډول له نوي حکومته غوښتي چې لویه جرګه دې راوبولي. د هغه په خبره لا هم تمه لري چې نوی حکومت به د لویې جرګې په رابللو کې اقدام وکړي. باید وویل شي چې د نوي حکومت د واکمنۍ 6 میاشتې پوره شوي خو لا هم په رسمیت ونه پیژندل شو. منظور پښتین پر نورو قومونو د شریکې مبارزې غږ کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره جوړې شوې احتجاجي پرلت ته په وینا کې په نورو قومونو سندیانو، مهاجرو او بلوچانو غږ کړی دی چې له دوی سره په شریکه د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. پښتین ویلي چې په پاکستان کې له پښتنو سره توپیري چلند کیږي، هغوی وهل کیږي، ځورول کیږي او حتی وژل کیږي. هغه زیاته کړې ده چې که چیرته پاکستاني ریاست د علي وزیر او دغه غورځنګ د نورو زنداني ملګرو د خوشي کولو په ګډون د دوی نورې غوښتنې ونه مني نو دوی به هم سوله ییزو مزاحمتونو ته دوام ورکړي. پاکستان په وار ویلي چې پی ټی ایم د غلیم په لمسه د پاکستاني پوځ د بدنامولو هڅه کوي، خو پښتین وایي چې پوځ بدنام دی او له ظلم پرته یې دوی ته بل هیڅ خیر نه دی رسېدلی. امریکا وایي کنګل شوي پیسو په اړه د محکمې له پریکړې وروسته عملي اقدام کیږي. د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن له پریکړې وروسته سپینه ماڼۍ وایي تر کومه چې محکمې حکم نه وي کړی دا شتمني نه انتقالیږي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې د سې شنبې په ورځ په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل لکه څنګه چې پوهیږي د سپتمبر د 11مې د ډیری قربانیانو کورنۍ چې دې پیښه کې د کورنۍ غړي وژل شوي د طالبانو پر وړاندې ادعاګانې کړي دي نو په دې اړه د فدرال محکمه څېړنې کوي. نو بناءً د افغانستان 3.5 میلیارډ ډالر به په متحده ایالاتو کې پاتې شي. په دې اړه به د محکمې حکم او رایه پریکړه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د روانې فبرورۍ په 11مه د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکېچ ته د رسېدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شوو پیسو 7 میلیارډ ډالرو د ازادېدو پریکړه وکړه، خو ویل د دغو پیسو سمه نیمه برخه به د سپتمبر د 11مې نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکول شي. د افغانستان بانک وایي د 22 میلیونه امریکایي ډالرو بشري مرستو کڅوړه کابل ته راورسېده. د افغانستان بانک ویلي چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په لړ کې یو ځل بیا 22 میلیونه امریکایي ډالره مرسته را رسېدلې ده. دغه بانک نن چهارشنبه د سلواغې پر 28مه ویلي چې افغانستان ته بشرپاله مرستو له پیل څخه تر اوسه دا 5مه کڅوړه ده. د افغانستان بانک زیاته کړې چې دا مرستې د افغانستان نړیوال بانک یا EIB ته سپارلې دي. د افغانستان بانک له نړیوالو غواړي چې له افغانستان سره د بانکي اړیکو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره لاس په کار شي. دا مرستې داسې مهال له افغانستان سره کیږي چې دغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. روسیه وایي پر اوکراین د برید پلان نه لرو، امریکا ذهنیتونه خرابوي. په دې وروستیو کې د اوکراین پر سر د روسیې او غرب ناندرۍ خپل اوج ته رسېدلې دي او ورسره د غرب له لورې پر روسیې د تورونو لړۍ هم زور اخیستی دی. ریا نوستي خبري اژانس راپور ورکړی دی چې بایډن د اوکراین په اړه له حقیقته لرې او په ښکاره پارونکې څرګندونې کوي. راپور کې راغلی چې بایډن په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې روسیې خپل ځواکونه د اوکراین له پولو نه دي راپشا کړي بلکې د اوکراین پر مهمو نظامي بنسټونو یې سایبري بریدونه هم پیل کړي دي. هغه ټینګار کړی دی چې لا هم هره شیبه پر اوکراین د روسیې د برید احتمال شته دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف بیا پر اوکراین د روسیې د برید احتمال رد کړی او زیاته کړې ده چې شر خوښوي، امریکا ته تاوتریخوالي ته لمن وهي او پر بې ځایه تبلیغاتو د خلکو ذهنونه خرابوي.
امریکا وایي له اماراتو د افغان کډوالو د لیږد بهیر 2 اونیو کې پیلوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی دی چې امریکا به په 2 اونیو کې دننه له اماراتو څخه د افغان کډوالو د لیږد بهیر پیل کړي. په ورته وخت کې راپور کې په ابوظبي کې د معترضو افغان کډوالو له خولې ویلي چې دوی خپل اعتراضونه وروسته تر هغې پای ته ورسول چې امریکا ورسره ژمنه وکړه چې په راتلونکو 2 اونیو کې دننه به امریکا ته د دوی د تګ کارونه کیږي. افغان کډوالو ویلي چې کمپ لکه زندان داسې دی او دوی نور په دغه ځای کې په بې سرنوشت حالت کې د ژوند تیرولو زغم نه لري. د یادونې ده چې په یاد کمپ کې 10,000 افغانان دیره دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 500 میلیونه یورو مرسته کوي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 500 میلیونه یورو بشردوستانه مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن ویلي چې د دغې ټولنې غړو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقي په مشرۍ له افغان پلاوي سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر حکومتي سازمانونو له لارې له افغانانو سره د 500 میلیونه یورو مرستې ژمنه کړې ده. نیکولسن ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نورو غیر حکومتي سازمانونو له لارې پر بېوزلو افغانانو وویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې خوست کې 1000 بېوزلو کورنیو ته خوراکي توکي وویشل. دغه ټولنې په خپل ټویټر لیکلي چې په خوست کې یې 1000 اړمنو وچکالۍ ځپلو بې ځایه شوو بې سرپرسته یتیم ماشومانو معلولینو او معیوبینو کورنیو سره د 9 قلمه خوراکي توکو مرسته وکړه. سرچینې لیکلي چې په دغه مرسته کې 50 کیلو اوړه، 40.5 کیلو وریجې، 10 لیتره غوړي، 7 کیلو لوبیا، 7 کیلو نخود، 7 کیلو دال، 5 کیلو بوره، 1 کیلو شین چای او 2 کیلو مالګه شامله ده. د سرچینې په وینا یاده مرسته د آلمان د سولې کلي موسسې له لوري شوې ده. د یادونې وړ ده چې پرون د سې شنبې په ورځ هم د پکتیا په ولایت کې یادې مرستې 1000 اړمنو کورنیو باندې وویشل شوې. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې ښې شېبې ولرئ. خدای پامان.